بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. سورة التوبة آيات نمبر 3 وسورة التوبة کې الله رب العالمین د دې منافقانو صفات د منافقانو عادات ناکاره خویونه هغه بیانول او مطلب هم د هغوی په صفاتو بیانولو کې د قرآن هغه دا دی چې مسلمان به د منافقانو صفات په ځان کې نه پیدا کوي او ځان به د کفارو د صفاتو نه ډېر لرې ساتي. په دې آیات کې الله رب العالمین د جهاد اعلان کړی دی چې د کافرو او منافقانو سره جهاد وکړي. خطاب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دی او ټول مؤمنان پکې شامل دي. د کافرو سره په توره په ټوپک په اسلحه باندې جهاد کول او د منافق سره که هجرت نوی کړی د هغوی سره په توره او که ظاهرا اسلام راوړی وي مسلمانانو سره ملګری وي او دایره د اسلام کې اوسیږي نو هغوی سره په ژبه باندې جهاد وکړي، دعوت ورته وکړي، د هغوی شکوک او شبهات هغه ختم کړي. فرمای رب العالمین یا ایها النبی اے پیغمبرا جاهد الکفار جهاد کوا د کافرانو سره والمنافقین او د منافقانو سره کفارو کافرانو سره جهاد په توره باندې او منافقانو سره په ژبه باندې حجتونه ورته پیش کړه د خپل نبوت او د پیغمبرۍ او د قرآن د حقانیت. واغلظ علیهم سختی کوا په دوی باندې. غلظت سختواله اصل کې دا په مقابل د شفقت او د نرموالی کې دی. معنا دا ده چې دوی سره بیخي نرمی او شفقت مکوا. دا معنا ده چې د خولې کنځلې دوی ته کوه نه، د کنځلو نه شریعت هغه منع کړی. خو البته چې یو سړی ته پوه شو چې دا د الله دشمن دی او بالکل د الله د دین نه نه قلاریږي نو بیا هغوی سره نرمي مه کوه. نو الله فرمایي واغلظ علیهم سختی کوه په دوی باندې
ومأواهم جهنم اخری زید ورتللو د کافرانو د منافقانو جهنم دی. مأوا اخری زید قرآن کې الله بل ځکه فرمایي اعدت للکافرین، دا اور د جهنم د کافرو د پاره تیار شوی دی. او منافقان چې دي دا بم جهنم ته ځي. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. نو الله ځکه فرمایي ومأواهم جهنم، اخري ځای و د ورتللو د دې منافقانو د کافرانو جهنم و جهنم دے گرمی لمبے بوی. و بئس المصیر او ډیر بد زیده د ورتللو. اسی گورا دا جهنم صرف یو نوم نه چې سړی اوري. رب العالمین فرمایي ډیر بد حالات دی په جهنم کې. دیو جن نبی علیہ السلام با بار بار د جهنم د اور نه پناهي غوښتا چې اللهم انی اسألک الجنة و اعوذ بک من النار. منز کې به پناهي غوښتا په آخري تشهد کې. د ابوبکر رضی الله عنه روایت ده چې نبی علیہ السلام فرمایي چې منز کې وای فلیستعذ بالله من 4 د څلورو شیزون پناهي خامخا غواړي. اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من عذاب جهنم. جهنم ډیر بد ځای دا غینا د زړه نه پناهي غوښتل او په زړه کې یره راوستل چې دا غزې ته ورتګ دی. نو الله وی وبئس المصیر، ډیر بد ځای د ورتللو دی. یحلفون بالله ما قالوا. اوس په دې آیات کې الله رب العالمین د منافقانو بل ناکاره صفات بیانوي چې په دروغو قسمونه کوي دا منافقان. په دې مخکې آیات کې الله رب العالمین منافقان د کافرانو سره یو ځای جمع کړل چې دا دواړه به جهنم ته ځي. نو دوی به قسمونه کول چې مونږ خو کافران نه یو، دروغ به ویلا. دویم د دې آیات شان نزول یو دا شانو چې د دې منافقانو یو مشر جلاس ابن سوید نومیو او هغه قرآن چې به کله نازل شو د منافقانو صفات به پکیو. نو دغه جلاس به ویلا والله لئن كان هذا الرجل صادقا، کدا پیغمبر رښتینی وي نو دا یې نه ویله که رښتینی وي الله دې موږ ته هدایت وکړي چې موږ په لاره پسې روان شو. نو دا به ویله نحن شر من الحمیر، بیا خو موږ د خرو نه ډېر بدتر یو. عمر ابن سعد یو صحابي و هغه دا خبره چې واورېده ورته ویله چې ته خو ما ته ډېر ګران وي. انک لاحب الناس الی و احسنهم عندي. خو دومره خبره را چې تا خو ډېره ګنده و ډېره خطرناکه خبره وکړله. که زه دا خبره پټوم نو زه هلاکېږم. نو زه ځم زه نبی علیہ السلام ته ویم. نبی علیہ السلام ته وویله چې دې سړي داسې خبرې کولې دین پسې اسلام پسې. نو نبی علیہ السلام راوغوښت ورته ویل ولې دا خبرې کولې؟ نو دروغ قسمونه شروع کړه چې قسم په الله ما څه نه دي ویلي. نو الله دا آیتونه راولېږل. عمر ابن سعد دعا وکړله چې الہ العالمین چې کوم حق د حق او رشته چې چا ویلي هغه ظاهر کې. نو دا آیتونه را نازل شو چې دا په دروغ قسمونه خوري. نو الله فرمایي یحلفون بالله، قسم کوي دا منافقان په الله تعالی باندې، قسمونه خوري په الله باندې. ما قالو چې ندی ویلي دوی کلمې د کفر. دا کومې خبرې چې تا ته را رسېدلې پیغمبره قسم پې کوي چې والله العظیم موږ دا خبرې نه دي کړي. الله وی ولقد قالوا کلمة الکفر، او یقینا په تحقیق سره دوی ویلې وی دوی کړي دي
کلمه د کفر ویلې ده. کلمه د کفر پیغمبر ته به کنزلم کولی په شیشه په غیاب کې، په پیغمبر باندې به عیب هم لګاو، طعنونه به هم لګول، اسلام باندې به عیبونه لګول، دا ټول کلمې د کفر وي. نو الله وی ولقد قالوا کلمة الکفر، دا د دروغ قسمونه دي، یقینا دوی ویلې وی کلمې د کفر. وکفروا بعد اسلامهم، کافران شوي دي دوی ظاهرا پس د ښکاره کولو د اسلام خپلنا. وکفروا کافران شوي دي، ښکاره کافران شو، بعد اسلامهم رستو د ښکاره کولو د اسلام خپلنا، ځان اسی مسلمان ښکاره کو، بس دوی کافران دي. مخکم کافران و منافقان، خدا منافقت لا نو ښکاره کړي، نو اوس منافقت را ښکاره کو، کفر را ښکاره کو. بل ناکاره صفت دا دی وهم او قصد کړو، اراده کړو سره د کوشش کولو، بما د هغه کار لم ینالو چې اون رسیدل هغې ته، حاصل نه کو هغه کار. وهم بما لم ینالو د دې مطلب دا کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تبوک نه را روانو، حذیفه رضی الله عنه روایت دی، وای چې را روانو یو څو منافقانو 12 کسانو او دا مخونه پټ کړل او راغلل په نبی علیہ السلام له دیکه ورکوله چې د غر نښکته غزار کی وجوی پیغمبر. نبی علیہ السلام په आवाज وکړو او نبی علیہ السلام ته الله وښودل سره دې نه مخونه پټو، وی هل عرفتم القوم، صحابه کرام ویل نه د الله پیغمبر، ولی کانو متلثمین، اغوی د تربوزی اچولو مخونه پټ کړیو. نبی علیہ السلام ویل هؤلاء المنافقون الى یوم القیامة، دا منافقان و تاسو ته پته شته چې دوی څه اراده کوله؟ صحابه به ته پوسو کوم ته پته نه و، وی ارادو ان یزاحموا رسول الله فی العقبه، دا نبی علیہ السلام له دیکه ورکوله چې ښکته وروغورځي د غر نه، د تبوک نه په دې لاره کې چې راځي کې خیلم کړی وي ټول غرونه دي د العلا طرف ته، په لنډو لنډو لارو نبی علیہ السلام را روانو. د نبی علیہ السلام سره حذیفه رضی الله تعالی عنه او دارنګ عمار رضی الله عنه، الله رب العالمین کامیاب نکړل. وهم بما لم ینالو، دوی مخکم کوشش کو د احد په غزا کې چې مسلمانانو منځ کې اختلاف واچوي، خو هم کامیاب نشو. بعضی مفسرین لیکلی دی جلاس ابن سوید دا منافق چې د دې ښځه چې وه هغه دته وویله چې زه به رسول الله صلی الله علیه وسلم په تا خبروم، نو هغه وویله که دې خبره کړه زه به تا وجنم، خو مړه یې نه کړله. نو لنډه خلاصه دا ده منافقان عمر له کوشش کوي چې مسلمانان مړه کړي، د مسلمانانو په مرګونو کې لاس ولري، او د نبی علیہ السلام د مرګ کوشش کړو د ظالمانو. نو الله فرمایي وهم اراده کړو سره د کوشش کولو، هم صرف د زړه اراده نه چې کوشش هم کړو، بما لم ینالو په هغه کار باندې لم ینالو چې ورته ونه رسېدل هغې ته، یا یې حاصل نه کړو هغه کار. وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله. الله فرمای وما نقموا بد نگنی دوی دا منافقان، الا ان مگر دا خبر اغناهم الله چې مالدار کړل دوی له الله، بے پروا کړل دوی لره الله تعالی. الله رب العالمین مالونه ورله ورکړل. وما نقموا دوی ته چې کوم مالونه په غنیمت کې ورسېدل نو دا ټول الله تعالی ورکړل. ورسوله او رسول ته چې نسبت شوی دی معنا رسول تقسیمول،
حدیث کې راغلی انما انا قاسم والله يعطي، ورکون کې د نعمتونو د مالونو الله تعالی دی، خو زه صرف تقسیم کوم د الله په اذن. نو الله رب العالمین مالدار کړل او د پیغمبر په لاس ورسول. نو ګورئ د آیات نه څه معلومیږي چې چا در سره ښه وکړل ښه ورسره کوه، او چې چا در سره ښه وکړه او ته ورسره بد کې دا منافقت دی. الله مور سره ښه وکړل، پیغمبر مور سره ښه وکړل، او دوی به دوباره واپس به نبی علیه السلام ته کندې کنستې د وژلو کوشش به کو، د مسلمانانو په منځ کې اختلاف راوستو. د آیات مطلب دا دی چې احسان به نه هېرې. پښتانه متل کوي وایي ښه مه کوه بد نشته. دا خبر اگر چې د اسلام خلاف ده، خو لکه دوی هم داسې لیدلې ده چې چا سره ښه وکړي هغه در سره واپس بد کوي. ورنه ښه چې په ښه نیت باندې وکړي د الله د رضا دپاره، د دنیا دپاره نه، بیا واپس ته الله رب العالمین د هغې بدلې درکوي په دنیا او آخرت دواړو کې. نو الله فرمایي وما نقمو، او بد نه ګڼي دوی، یا دویمه ترجمه عیب نه لګو دوی په الله او په رسول باندې، الا ان اغناهم الله، مگر د دې وجنه چې مالداره کړي دوی لره الله تعالی ورسوله، او رسول د الله تعالی یعنی د رسول په لاس ورته مال وررسېدو. من فضله د خپل فضل نه الله مالداره کړي، د خپل فضل او د خپل مهربانۍ نه. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، بیا هم کدا منافقان توبه وباسي، د خپل نفاق نه توبه وباسي او راشي رب العالمین ته تسلیم شي، بیا هم رب العالمین توبه قبلی د دې بعضو منافقانو. نو رب فرمایي فَإِن يَتُوبُوا، کچېرې توبه ویسته د منافقانو د نفاق خپل نه، یکو وی به دغه توبه ویستل د دوی دپاره خیرا غوره به وي لهم د دوی دپاره، ټول ګناهونه به ورته رب العالمین معاف کړي. ګورئ منافقانو څومره ضررونه پیغمبر ته رسولي و، څومره دین ته، خو د الله رحم ته وګوره. الله وایي که د دغه ټولو ضررونو سره، د دغه ټولو منافقتونو سره په صدق سره راشي او د زړه نه توبه وباسي، ټول ګناهونه ورته بیا بخمه. داسې یو کریم ذات، داسې یو د سخا والا ذات دی رب العالمین. نو که مونږ او تاسو لم پکار دي چې نه امیده نه شو. اکثره خلک وایي یو ځل به جهنم لزم، دا جهنم دوی ته ګپ ښکاري. 50,000 کاله ورځ د صرف یوه ورځ د قیامت، هغې نه وروستو به جهنم ته تنګ دی، هغې نه وروستو جهنم ته تللی. یوه ورځ من ګرمي برداشت کولی شو، خو د اعلی سړی د قیامت نه یریږي چې یقیني جوړ شي. الله فرمایي وَإِن يَتَوَلَّوْا، که دوی مخ وګرځو توبې نه، یعنې توبې وینېستلې او توبې طرف ته رانغلل، نو څه چل به وشي يعذبهم الله، عذاب به ورکړي دوی ته الله تعالی، عذابا علیما، عذاب دردونکي. الله به ورله دردونکي عذابونه ورکړي. فی الدنیا، په دنیا کې هم، په دنیا کې عذابونه دا دي چې د مسلمان په لاس باندې به وجني، ټوکړه ټوکړه بشي، په زړونو کې به همیشه دپاره خفګانونه وي، خوشحالیانې به ناراضي، په زړونو کې ټینشنونه به وي، خفګانونه به وي، زړونه به تنګ وي، ذلیله به وي. والآخرت، او په آخرت کې په سوځولو سره په اور د جهنم باندې مخکې تیر شو، چې الله فرمایي ومأواهم جهنم، د دې منافقانو ځای د ورتللو جهنم دی، چې ډېر بد ځای دی د ورتللو، وبئس المصیر. په آخرت کې به الله دغه سزاګانې په اور ورکوي او الله به سوځي. وما لهم، او نشته دی د دوی دپاره فی الارض، په دې ځمکه کې، په دې دنیا کې، من ولی، څوک دوست، ولا نصیر، او نه څوک مددګار. ولی هغه دوست ته وایي چې مصیبت در باندې راشي او هغه درله لاس درکړي. داسې دوست هم د دوی نشته چې د مصیبت نه لرې کړي، او داسې نصیر هغه ملګری مددګار
چې عذاب کې اخته شي او هغه د عذاب نه راوباسي. د دې معنی هم دا شو چې د منافق سړي دوستان نه وي. منافق سړی چې دی چې په زړه کې ټګ وي او د دنیا لالچ د مقصد او اخرت د پاره د دوستی نه کوله، د الله د پاره د چا سره مینه محبت نه کو، نو د داسې سړي دوستان نشته. الله رب العالمین دوست هم نه دی دا سړی. معنا د دې آیت دا ده که مصیبت ور باندې راغی الله رب العالمین به مدد نه کوي. رب العالمین د سره هیڅ قسم مدد او نصرت نه کوي. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. په دې آیاتونو کې الله رب العالمین د منافقانو یو بل ناکاره صفت بیانوي. هغه صفت دا دی چې الله رب العالمین سره لوزونه کوي. که الله رب العالمین را مال او دولت را کو زه به داسې صدقات کوم، خیراتونه به ورکوم، زکاتونه به ورکوم، په جماعت کې به پیسې لګوم، په لاره کې به پیسې لګوم. بعضې خلک وی دي چې که ما ته مال میلاو شو زه به داسې کوم، چې ته میلاو شي بیا جب ته تالې اچولې وي، بل بخیل تی بیانوي. دروغجن دی دا لوز وکي. دا د منافقانو نښه ده. نبی علیہ السلام فرمایي چې به الله مالونه ورکي نو بیا مال د الله په لار کې نه لګوي، به ته بل کنجوس نه وي. حدیث کې راغلی دی آیت المنافق ثلاث، د منافق کارت درې نښې دي. اذا حدث کذب، چې کلم خبرې کوي نو بس دروغي ټول. و اذا وعد اخلف، چې وعده وکي دا ولنه دا مناوي زړه کې دا مقصد پروت وي چې دا وعده به نه پوره کوم. و اذا اؤتمن خان، چې کله امانت ور سره کې خودې شي نو بیا به خیانت کوي. و اذا عاهد غدر، دلته الله رب العالمین فرمایي بما اخلف الله ما وعدوه، د الله سره وعده کړی و که الله مال پیسې را کړې، مال را کو، مشري را کړه، زه به دا د خیر کارونه کوم، او بیا یو د خیر کارم نه کوي، نو دا منافقت دی. نو رب فرمایي ومنهم، او بعضې د دې منافقانو نه من هغه څوک دی عاهد الله چې لوز کړی وي د الله تعالی سره، لوز کوي د الله تعالی سره. څنګه لوز او څنګه عهد کوي؟ داسې لئن آتانا، کچېرې راک ماته، راک مونږ ته الله تعالی مال راکو من فضله د خپل فضلنا، نو سبا کو مونږه لنصدقن، خامخا صدقې به ورکو مونږ، زکات به ورکو مونږه، خیراتونه به کوو، خیر به رسو غریبانانو ته، د الله بندگانو ته به خیر رسو. ولنکونن، خامخا به شو مونږه من الصالحین، د نیکانو نه. بیا به منځونه یي، تهجد به یي، د قرآن درسونه به یي، او زه به یمه. بعضې اکثره خلک داسې وایي که الله رب العالمین را لسه راکړه بس نور یو کارم نه کوم، بس مونځ او دس روجا زکاتونه خیراتونه دا به کوم، چې الله ورله مال ورکي نورم په دې دنیا کې ورډوب شي. هغه خپله خبره تې بې هیروي. نو چې الله سره دې لوز کړی او الله لوز پوره کو تاله پیسې درکړي، نو بیا د منافقانو په شان مه کوه چې بیا درنه الله هیر وي، د الله دین درنه هیر وي، او بیا نیکوالي باندې اگر راتګ نه کې، نیک اعمال به نه کې. الله فرمایي فلما آتاهم، هر کله چې ورکې دوی ته الله تعالی من فضله د خپل فضل نه مال او دولت ورله ورکي، مشري ورله ورکي، بخیلو نو بخل کوي به په دغه مال باندې. بیا د مال د روپۍ سره به ساخیږي، نو به د الله په لار کې نه لګوي. بخل کول عزیزانو دا د مؤمن صفت نه دی. ته که روپۍ ورکې د الله د پاره، نو دا تا غټ تجارت وکړو. الله رب کائنات تاله څومره ډېرې درکړي، او تا د رب العالمین د پاره یو 2 روپۍ ورکړي، او رب العالمین د پاره چې د کومه روپۍ ورکړه دا محفوظ شوه.
کومې چې دنیا کې دي دا خو تا ولګولې، دا محفوظ شوې، د دې به تا ته اجر میلاویږي، الله به نورې بدلې درکوي. مؤمن سړی به کنجوس نه وي، مؤمن سړی به متصدق وي، غټ غټ زړونه به لري مؤمنان. د منافقانو صفت دی چې بخلو به، بخل کوي په دې مال کې. وتولوا او وګرځېدل، وهم معرضون او دوی مخ اړونکي دي. وګرځېدل او مخ اړونکي دي معنا دا ده چې ستا د مجلس نه پاڅېږي، ډډه کوونکي دي د حق نه، د حق د اورېدو نه، په حق باندې د عمل کولو نه، په خپله خبرې نه بیا وګرځېدله او همیشه دوی د حق نه مخ اړوي. نو څه چلو شو؟ رب العالمین فرمایي فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله. فأعقبهم نو الله رب العالمین پیدا کو په دوی کې نفاقا یا فأعقبهم لفظی ترجمه دارا پس وګرځو الله تعالی عاقبت د دې کار د دوی. فأعقبهم الله وګرځو عاقبت او انجام د کار د دوی دا وګرځو چې ورک دوی له نفاقا منافقتنا، د دوی منافقت نصیب شو. وعده کړي وک الله ر مالونه راکړل زب صدقه وکم به ونه کړم. نو څه چلو شو؟ نفاق ولا په بدل کې ملاو شو. فی قلوبهم پزړو دوی کې دا نفاق چرته وی، دا نفاق په دې زړه کې وی. تر کوم وخت پورې به دا منافقان وی؟ رب فرمایي الی یوم یلقونه، تر ورځې هغې پورې یلقونه چې مخامخ کېږي به الله سره. د قیامت پورې دا ټول منافقان دي. یا الی یوم یلقونه نه مراد مرګ چې د دنیا نه پناه کېږي. او یا بعض علماء لیکلي هغې ورځې پورې یلقونه چې مخامخ شي د دې خپل بخل او کنجوسۍ سره. مخکې آیتونه داسې تیر شوي دي چې څوک د خپل مال زکات نه ورکوي، په ورځ د قیامت به دا مال به د مار په شکل باندې په دې غاړه کې واچولی شي، گنجې مار به وي، یو ټک به ورله ورکوي، دا به وایي ویلک ته څوک یې؟ نو هغه به ورته وایي انا کنزک انا مالک، زه ستا هغه مالونه یم چې تا جمع کول او د الله په لار کې دې نه ورکوله. نو د خپل بخل سره به میلاو شي. دا ولې دوی ته دا سزا میلاو شوه؟ وجه داوا بما اخلف الله، په سبب د هغه چې دوی خلاف کړو د الله تعالی. ما وعدوه، د هغه خبرې چې وعده کړې وه دوی د الله تعالی سره. د الله سره وعده کړې وه که رب العالمین را مال راکو، رب العالمین لږ مالدار کړم، زه به دا د خیر کارونه کوم. خو چې کله رب العالمین ورله مال ورکو نو بیا یې قطعا د خیر کارونه نه کول، بیا به یې تلاس اخستو. نو وعده خلاف دی که نه؟ منافق دی وعده خلاف، او د الله سره وعده خلافي وکړه. نو سزا یې دا شوله چې د ده په زړه کې منافقت دا راسخ شو، ایمان تی اووتو. نو اشاره د دې خبرې وعده خلافي چې دا د سړي ایمان خرابوي ایمان. وبما كانوا يكذبون، او په سبب د دې چې دوی همیشه دروغ وایي. نو د منافقانو صفات په دې آیتونو کې یو دا شو چې دا وایي که ما ته الله مال راکو زه به صدقه کوم، خو چې الله یې ورکي به یې نه کوي. دویم دا دی وعده خلافي کول. دریم ډیر دروغ وایل. مؤمن سړی به د دې صفاتو نه ځان ساتي. نبی علیہ السلام فرمایي که چا کې د دریو صفاتو نه یو صفت پیدا شو چې خبرو کې دروغ وایي، وعده خلافي کوي، امانت کې خیانت کوي، نو په دې کې یوه شعبه د نفاق ده، یوه څانګه، یوه برخه، یوه حصه د نفاق ده. او که چیرته دا ټولې نښې پکې موجود وي نو کان منافقا خالصا، بیا دا سوچه منافق دی. او اشاره د دې خبرې ته په دې آیتونو کې چې څوک نظر وکړي، نظر منښتې ته وایي. که زما دا کار وشو نو زه به یو ګټ د الله په نوم باندې د الله دپاره علالومه، که زما دا کار وشو زه به یو 1000 ریاله د الله دپاره د الله په نوم باندې ورکوم. او هغه کاری وشي او به نظر نه پوره کوي
نو دا ګناهګار دی. نو بیا په کار ده چې هغه نظر پوره کړي. په نظر باندې پوروالی کول یوفونه د مؤمنانو صفت دی چې په خپل نظر باندې وفا کوي. الله فرمایي الم یعلموا ان الله یعلم سرهم. په دې آیات کې الله رب العالمین زور نه ورکوي منافقانو ته چې اے منافقانو ستاسو په هر حرکت باندې رب العالمین خبر دی، په پټو رازونو په پټو جرګو باندې په دې هر څه باندې رب العالمین خبر دی. نو چې الله دنه خبر دی نو که تاسو څه راښکاره کوئ او که څه پټوئ نو د الله نه څه پټولی نه شئ. اشاره موږ ته پکې دا د درس دی چې د الله سره رښتینی اوسېږه. الله ته خو معلومې، د الله نه خو نشي پټېدی. نو رب فرمایي الم یعلموا آیا دوی نه دي پوهېدلي چې دا وعده خلافي دا یو ناکار عمل دی؟ آیا دوی نه پوهېږي په دې خپله وعده خلافۍ باندې؟ یا دا ترجمه ده الم یعلموا آیا دوی نه پوهېږي چې ان الله یقینا الله تعالی یعلمو پوهېږي سرهم په پټو نیتونو د دوی باندې، په پټو خبرو د دوی باندې، ونجواهم او په جرګو د دوی باندې، او په پټو مجلسونو دوی پټ پټ مجالس که کوئ، که پیغمبر پسې خبرې کوئ که دین پسې، په دې ټولو باندې رب العالمین خبر دی. ولې تاسو ته دا پته نشته؟ آیات کې اشاره ده چې دا خو ډېر آیاتونه ته نازل شو، تاسو به اوس پوه شوي یئ. وان الله او یا نه پوهېږي دا منافقان چې یقینا الله تعالی علامو ډېر پوهېدونکی ذات دی، الغیوب په هغه پټو شیزونو باندې، په ذره ذره باندې رب العالمین خبر دی. په توره شپه، په توره ګټه، تور میږې ویني هم د هغې د خپو کشارې موري، د هغې د زړه نم خبر دی. نو زموږ زړونو باندې خو علیم بذات الصدور ذات دی رب العالمین. دا سینا دا زړه چې دی ګوره دننه په پردو کې دی، په سینو کې دی، په پختۍ کې دی، بیا په دې کې دننه دا ارادې دا ډېر پټ پټ شیزونه یي، په دې ټولو باندې رب العالمین خبر دی. وان الله یقینا الله تعالی علام الغیوب پوهېدونکی ذات دی ډېر په پټو شیزونو باندې. نو د الله نه څه نه پټېږي، د الله سره صادق اوسېږه، رښتینې اوسېږه. یو عمل رښتینی وکړه او تی به نتیجې ته ګوره. نو الله دا د منافقانو صفات ځکه بیانوي، ایمان چې صفا کوئ نو د منافقت نه به ځان لرې ساتئ. منافقت نه که لرې والی غواړې په قرآن لرې کېږي. قرآن چې په چا بد لګېدو، قرآن ټیم ورته نه میلاوېدو، توفیق ورته نه میلاوېدو، دا دې په دې باندې پوه شي چې زما زړه دا مخکې دې آیتونو کې ذکر شو چې الله توفیق نه ورکوي، زړه کې خیره دی. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. په دې آیات کې الله رب العالمین یو بل صفت د منافقانو ذکر کوي. منافقانو داسې کار کوو چې چا به صدقې کولې هغې ته به ویله دا خو ځان خیریه کار دی، او چې چا به لږ شی راوړل لکه جوره مجوره یا لږ د خپل هغه د مزدورۍ مطابق د ورځې به 2 روپۍ ګټلې، 1 روپۍ به راوړه، د الله دپاره به د الله په نوم باندې ورکوله، ویل به چې هغې پسې به ملنډې کولې چې دې ته د الله څه ضرورت دی، دې ته د پیغمبر څه ضرورت دی. نو په یو کې به هم سړی نه پرېښودو چې چا به ډېره صدقه کوله وی دا ریاکار دی، او چې چا به لږه کوله او ویل به چې دې ته خو ضرورت نه و، ستا دې روپو ته خو ضرورت نشته، نو دې باندې به یې عیبونه لګول. الله رب العالمین دا آیتونه راولېږل. یو سړی به نیمه کجوره د الله دپاره ورکړي او په هغه نیمه کجوره کې به دومره زور وي چې د جهنم اور به د حرام شي. نبی علیه السلام فرمایي اتقوا النار ولو بشق تمرة. تاسو د جهنم د اور نه ځان بچ کړئ اگر که په نیمه کجورې. په دې صدقه کې ډېر پاور دی، ډېر زور دی. الله ستاسو د زړونو ته ګوري، ډېروالی د مال ته نه ګوري چې ډېر روپۍ ورکړي، زړه اخلاص ته.
په اخلاص سره چې لږ شی مور کې الله رب العالمین ته قبول لې. حدیث کې همداسې راغلی دی چې یو صحابي راغی او هغه ډېر دراهم او ډېر دنانیر راوړل، تقریبا 8,000 دراهم او دنانیر ورسره و. عبدالرحمن ابن عوف او خپل مالی نیمه حصه کو او هغه نبی علیہ السلام لورکو. نبی علیہ السلام ورته دعا وکړه بارک الله لك فيما امسكت وفيما اعطيت. نو منافقانو ویل چې ما اعطاه الا رياء، دا خو ریاکار دی. په نفس مجلس کې یو غریب سړی راغی، یو سوع یو پیمانه یعنی 2 کیلو 2.5 کیلو کجوري راوړی. نو هغې ته ویل چې دې ته څه ضرورت و، دې پسې مسخرې کولې. نو الله فرمایي الذین، دا منافقان هغه کسان دي یلمزون چې عیب لګوي، عیب وایي، المطوعین په ډیرو خیرات کوونکو باندې، پر رغبت کوونکو باندې، من المؤمنین د مؤمنانو نه، فی الصدقات په ورکولو د صدقاتو کې. مطوع معنا دا ده چې په خپل رغبت باندې ډیر مال د الله دپاره ورکوي، په هغې پسې به م عیب لګوم، هغې پسې به م خبرې کولې. والذین، او په هغه بې وزلو غریبانانو پسې به م خبرې کولې، لا یجدون، چې هغوی نه مومي الا جهدهم، مګر په قدر د وس او د کوشش خپله، په قدر د مزدورۍ خپلې، د خپل وس مطابق یوه کجوره به راوړه، هغې پسې به م خبرې کولې. عیب به م پسې ویو، عیب لمز د دې سترګو عیب ته مو چې دې ته ګوره، او په خوله باندې م خبرې کوله، او بیا به پسې ملنډې م کولې، ورته به ورپسې چې دا دې څه وکړل. الله وایي فیسخرون منهم، او مسخرې او ملنډې او ټوقې م کولې په دې مؤمنانو پسې چې دا دومره لږ شیز دی ولې راوړو. نو الله فرمایي سخر الله منهم، الله به سزا ورکړي دوی ته، منهم د دوی د مسخرو، جزا من جنس العمل. په ورځ د قیامت به په عذاب کې همدغه شان مسخرې به بګې کېږي. کله به جهنم ته ورغورځئ ګرمو لمبو ته، کله به ګرمو اوبو ته ورغورځئ چې هلته لا رسېدلی نه وي، یخ عذاب ته به ورورسئ. کله به د غر سر ته سقر ته راوخېږئ، کله به د غر بیخ ته. دغه شان عذاب به ورله الله ورکړي. خیال هم کړی وي په دې سکول کې یا مدرسه کې چې یو شاګرد غلطي کوي، استاد ورته وایي چې کېنه پاسه، چې پاسېږي ورته کېنه، غوږونه ونیسه. دا ټول هغې ته پکې څه تعذیب نه میلاویږي دومره ماشوم ته، خو دا مسخري د استاد د طرفه شي، یوه ټوقه شي، نو هغه ډېر هغه د عذاب احساس وکړي. او په جهنم کې خو یو طرف ته ورونه دي او بل طرف ته به داسې سخت سخت مسخرې به دوی پسې کېږي. الله به د دې مسخرو سزا ورله ورکوي. ولهم، او شته دی د دوی دپاره، عذاب علیم، عذاب دردونکی، ډېر سخت عذابونه دي د دوی دپاره. استغفر لهم او لا تستغفر لهم، په دې آیات کې الله رب العالمین ویره ورکوي بعض منافقانو ته، چې بعض منافقان داسې که یو ځل نه، 2 ځل نه، 10 ځل نه، 20 ځلم نه که 10 ځلم توبه وباسي، پیغمبر ورله مغفرت وغواړي، الله ورته بخښنه نه کوي. لکه د دوی په زړونو کې دا کفر او نفاق سم ورنوتی و. بعضې داسې ودسې 10 ځل الله فرمایي که 10 ځل ورله پیغمبره ته ورله جرګه وکړي، ته ورله مغفرت وغواړي، الله یې نه بخي. او 10 نه مراد دا دی چې ډیروالي ته اشاره ده، صرف نه چې که یو 10 ځل یې وغوښته نو بیا معافي کوي، نه، چې په زرګونو ځل هم ورله مغفرت وغواړي، الله یې نه بخي. دا اصل کې داسې و، عبدالله ابن ابی ابن سلول دا رئیس المنافقین چې و، د ده باره کې د آیاتو، او د ده په شان نور منافقان چې کله دته مرګ راغی، ظاهرا خو دی مسلمانو،
خو مسلمانانو ته ډېر ضررونه رسولي. زوی راغی د هغې حباب نوم و، ورته ویل چې زما پلار مړ کېږي، که ته راشې د الله پیغمبره و ته پې مونځ وکې، جنازه پې وکې. نو نبی علیه صلات وسلام ورته ویل ته خو د اول دا نوم بدل کړه، الحباب مه وایه، ځان ته عبدالله وایه. نبی علیه السلام راغی، ظاهرا خو دی مسلمان و که نه، او مونځ د جنازې م پې وکړو. الله دا آیتونه راولېږل او وروستو آیتونو کې به راځي نبی علیه الصلاة والسلام الله تعالی منم کو ولا تصلي على احد منهم، چې منافقانو کې څوک مړ کېدو په هغې جنازې مه کوه. نو الله ورته وایي که چېرته ای پیغمبره ته ورله اویا ځله معافي وغواړې الله یې نه بخي. الله فرمایي استغفر بخنه وغواړه ای پیغمبره لهم د دوی دپاره، او لا تستغفر یا بخنه مه غواړه د دوی دپاره. معنا دا ده که بخنه وغواړې او که ونه غواړې ای پیغمبره سواء، هیڅ فایده دوی ته نه رسوي. ای یو ځل بخنه خو پرېږده، ان تستغفر لهم که ته چېرته بخنه وغواړې د دوی دپاره 70 مرة او یا ځل ورله بخنه وغواړې ای پیغمبره، فلن یغفر الله لهم، هیڅ چیرې الله بخنه نه کوي دوی ته. د آیت کې ډېر سخت وعید دی. منافق سړي سزا هم دا ده چې پیغمبر هغه پیغمبر چې شونډې به وخوځولې فوراً به دعا د هغه قبلېدله. د پیغمبرانو دعاګانې ډېر زر قبلېږي. موسی علیه السلام ته الله رب العالمین دا سمندر ولې کلاو نه کو؟ یونس علیه السلام شونډې وخوځولې لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. الله هغه د سمندر نه د مۍ د خېټې نه راویستو. نوح علیه السلام صرف شونډې وخوځولې چې رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ای الله د کافرونه نور پتنګې ما، بس دا نور نه مؤمنان کېږي، الله ټول هلاک کا. الله د اسمان نه اوبه او د ځمکې نه اوبه راوخوټ کولې او د اسمان نه یې راوورولې، ټول یې هلاک کړله. نبی علیه صلات والسلام هم چې دعا وکړله، صحابي راغی د جمعې ورځ وی د الله پیغمبره قحط دی، اوبه نشته دی، او د جمعې ورځ نبی علیه السلام لاسونه پورته کړل چې یا رب العالمین باران وکړي. صحابه فرمایي چې په دې اسمان کې چېرته د نوکم را د ذرې برابر د وریځې شکل نه و، الله وریځې راوستې او لا موږ مونځ ختم کړی نه او باران شروع شو. داسې پیغمبر و. خو دا منافقانو نه الله دومره ناراضه دی، کوم دا پیغمبر ورله اویا ځل معافي غواړي الله ورته وایي زه ورته بیا هم بخښنه نه کومه. نو عزیزانو منافقت دا ډېر یو ناکاره صفت دی، دې نه ځان ساتل پکار دي. دا ولی رب العالمین فرمایي ذلک بانهم، دا په دې وجه چې دوی کفروا بالله، کفر کړی په الله تعالی باندې، ورسوله او د الله پر رسول باندې، په زړونو کې دوی ایمان نه لري، پر رسول پسې بیا دوی مسخرې کوي. والله الله تعالی لا يهدي القوم الفاسقين، توفیق د هدایت نه کوي یا جنت ته نه بوځي هغه قوم چې فاسقان دي، وتونکي دي د اسلام نه. نو منافق سړی کافر هم دی چې زړه کې ایمان نه وي او په خوله باندې صرف وایي چې زه مؤمن یم، او هم فاسق هم دی. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ټول د منافقانو د صفاتو نه وساتي، او رب العالمین زمونږ او ستاسو مینه او محبت د قرآن سره د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پیدا کی، او رب العالمین دې زمونږ زړونه صفا کی. په ورځ د قیامت د رب العالمین بې حسابه بې عذابه مونږ او تاسو ټول جنت الفردوس ته بوځي. آمین یا رب العالمین. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.